بحث کوي. بحث کې به اول استاد محترم خپل معلومات په دې هغه باندې په دې عنوانونو باندې موږ ته راکړي. بیا هر څوک چې سوال لري یا یو کومنټ لري یا خپل په دې اړه باندې معلومات راکوي، هغه به مارک خوروي، د پلوه به موږ هغو ته هم وخت ورکوو. خو د استاد په بحث کې به څوک مایک نه راښکوي، ځکه یو دا ثبتېږي او بل اخلال رامنځته کېږي. نو د ټولو ګډونوالو ته د بحث د اورېدلو حوصله غواړو. قرار صاحب شروع کړو که څنګه دې خوښه ده؟ که تاسو څه کومنټ لرئ نو که نه وي بحث به شروع کړي استاد محترم سره. بخښنې سره اکبري صاحب ما میسج درته کړی. بله سمه ده. او استاد محترم مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو او خویندو په کلب هاوس کې ملګرو چې دا پروګرام ژوندۍ توګه تعقیبوي، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې د تیرو څو زرو کلونو حوادث، د سیمې حوادث او د افغانستان، د ننني افغانستان د جغرافیې، د خلکو، د نفوسو ترکیب، د فرهنګ او کلتور خصوصیات او مشخصات باندې اغیزه کړې. او موجوده اربعه حدود سره په حقیقت کې د پخوانیو تمدنونو څلور لاره ده. د ابریشم لاره او د سلک رود، د ورېښمینو لاره څنګه چې یو څانګه یې د چین او منځني اسیا نه فارس او بغداد ته د همدې هېواد څخه تېرېده. تجارتي لارې د هند څخه منځني او لوېدیځ اسیا ته له دې ځایه څخه تېرېده. د شمالي هندوستان کې یو لوی لاره په تاریخ کې موجوده چې د ګریټ ایست ویست ټرنک په نامه یادېږي. دا د شیرشاه سوري په وخت کې د بنګال نه تر کابل پورې رسېده، د دهلي نه هم تېرېده. د منځني اسیا هېوادونه پخواني آریانا چې افغانستان د هغې یوه برخه ده، د ډېرو ځواکونو د لښکري لاریونو شاهدان دي. په دې بنسټ د دې مناطقو منځني او جنوبي اسیا تاریخ د ډېرو ملتونو لکه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، ایران، پاکستان او هندوستان ګډ تاریخ هم بلل کېږي. د فارس هخامنشیانو 2000 کاله دمخه دا سیمې تسخیر کړ او حتی تر مصر او ننني ترکیه پورې هم حکومت وکړ. د هغې څخه وروسته یوناني اسکندر پر دې مناطقو یرغل وکړ او د هغې څخه وروسته د سیلوسید امپراتوري ایجاد کړه او د ګریکو باختري دولت د ننني افغانستان په شمال کې منځته راغی. دا 320 د میلاد نه مخکې کال دی. دوی تر 10 میلادي کال پورې هلته قدرت درلود. د هغې څخه وروسته بیا د کوشانیانو امپراتوري د قزاقستان او ترکمنستان نه نیولې تر هندوستان پورې نږدې 150 کالونه حکومت کړ چې مرکز یې کابل او په پېښور کې و. د هغوی نه پس سپین هونان چې یفتلیانو هم مشهور دي او د ګوپتا امپراتوري مدنیتونه او یا هندو بودایی مدنیتونه چې په هغه کې د کابل هندوشاهان هم شامل دي په قدرت راغلي او د هغوی آثار تر نن پورې په بامیان، کاپیسا، هده، لوګر او نور ځایو کې او په پېښور کې موجود دي. دوی سره موازي په همدې وخت کې پارتیان یا اشکانیان چې د پارته څخه د کسپین د بحیرې، سویل
ختیځ څخه د اسلامي دوران خراسان څخه که مونږ ویلی شو راپاڅېدلي وو، یوه لویه امپراتوري یې جوړه کړه چې د ننني افغانستان د غرب څخه او ټول فارس یې په خپل محوطه کې نیول. دا امپراتوري منځته راغی او د نیمې پېړۍ لپاره یې پر دې ساحو حکومت وکړ. د دې څخه وروسته بیا د فارس ساسانیان دا هېواد د تسخیر لاندې راوست چې تر اسلام نه چې 621 کالو تر هغه زمان پورې دوام تر څو چې دا ساسانیانو دولت د اسلامي قوتونو لخوا رنګ شو. تقریبا 1400 کاله پخوا عربانو پر دې ساحې یرغل وکړ او اسلامي تمدن یې دلته خپور. د عربو څخه وروسته بیا د همدې سیمې خلک لکه طاهریان او صفاري حکومتونه چې د خراسان او سیستان څخه یې اخیستي وو پر دې ساحو خپل تسلط مضبوط کړ. د طاهریانو په وخت د لومړي ځل لپاره دري ژبه عربي رسم الخط مني او د صفاریانو په وخت کې لومړني شعرونه په دري ژبه ویل کېدل. د یعقوب لیث سفر په وخت کې د کابل ښار د دوی لخوا فتح شو. هلته په هغه زمان کې کابل شاهان قدرت. د دې څخه وروسته سامانیانو د بخارا د مرکزیت څخه د سیستان صفاریانو حاکمیت یې له منځه یووړ. دا دوی د 218 کال نه تر 395 کال پورې دا د قمري کالونه دي چې د میلادي 804 کال نه تر 1004 میلادي کال پورې د بخارا په مرکزیت حکومت. مگر دوی مستقل نه وو. دوی د بغداد د خلیفه تر حاکمیت لاندې او د هغوی پر امر باندې حکومت چلاو. د هغوی نه پس غزنویانو چې ترکمن‌ټبرو د غزني په مرکزیت یو لوی امپراتوري جوړه. دا او دوی د 915 کال نه تر 1108 کال پورې یو لوی امپراتوري جوړوي چې د لاهور نه تر اصفهان پورې سیمو کې حکومت درلود. د غزنویانو نه وروسته غوریان د نیشاپور او هرات نه تر دهلي پورې حکومت راوړ او د دهلي نه هم پورته د بنګال پورې د دوی قدرت چلید. د دوی حاکمیت د 1100 کال نه تر 1215 کال پورې ادامه ده. سلجوقي ترکمنو د دوی د غوریانو نه پس یو لوی امپراتوري جوړ کړه چې د قزاقستان نه نیولې تر ننني ترکیې او ایران پورې رسېده. د دوی مرکز د سلجوقیانو مرکز اصفهان او د سلجوقیانو وروسته خوارزمشاهیان او حتی د دوی په موازات په دې سیمو کې د منځني آسیا په سیمو کې افغانستان سیمو کې خوارزمشاهیان چې د خیوي په مرکزیت چې په شمالي ازبکستان او ترکمنستان کې د آمو د سیمې د دلتا په برخو کې موقعیت لري. د دې سیمو نه حکومت یې جوړ. مګر د دوی حکومت په کال 1220 کال کې د چنګیزخان مغول لخوا لنګ شو. مغولان او د دوی نه پس تیموري خپلوان تر کال 1540 کال پورې په دې سیمو کې حکومت چلاو او د دوی نه پس صفویانو او د هندوستان مغولي سلطنت د ننني افغانستان خاورو باندې د 200 کالو دپاره حکومتونه کول. په دې توګه
د افغانستان موقعیت چې د تمدنونو څلورلاره ګڼل کېږي بېله شکه د دې هېواد د نفوذ او د اقوامو په جوړښت کې تاثیر لري، ځکه چې دا ټول مدنیتونه چې دلته راغلل، نوي خلک دلته راغلل، نوي عقیدې راغلل، نوي فرهنګونه دلته معرفي شو. په افغانستان کې اوس د همدې تاثیر له مخې 14 څخه اضافه لوی قومونه معیشت لري چې په هغوی کې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، پشه‌ای، عرب، قرغیز، ترکمن، بلوچ، قزلباش، بیات او داسې نور چې په موجوده اساسي قانون کې نوم نیول شوی شامل دي. دا هر قوم د هیڅ کوم خارجي فشار څخه پرته خپل خاص قومي هویت یې تر نن ورځې حفظ کړی دی. په مجموعي توګه دغه اقوام ملونه او سره برابر او د افغان ملت تشکیل چې فرهنګي مشخصات د هېواد ملي هویت جوړوي او د نورو ملکونو څخه یې بېلوي. دا اصطلاحات مهم اصطلاحات دي: افغان ملت او ملي هویت. دا په یاد ولرئ چې په دې بحث کې موږ زیات ترېنې کار اخلو. په دې سیمه کې د میشته پښتانه او د نورو ورور قومونو دپاره چې نن ورځې د افغانستان ملت په نامه پېژنو، د یو ځانګړي خپلواک هېواد او دولت جوړول د افغانستان نوم په هېواد کې مروج دري او پښتو ژبې، د هېواد نورې ملي ژبې، د هېواد تېر شوی تاریخ، د انګریز استعمار په مقابل کې زموږ د نیکونو قهرمانه مبارزې، د سیاسي استقلال د بیا لاسته راوړلو او د استقلال د حفاظت او د متجاوزینو پر وړاندې د هغې ساتنه او د نفوذ اضافه کېدل او په منطقه کې د هېواد ملي منافع او ملي ارزښتونه ټول د ملي هویت برخې ګڼل کېږي. دا هېواد څنګه جوړ شو؟ دا خپلواک هېواد څنګه جوړ شو؟ د هوتکیانو د دولت تر جوړېدو پورې پخواني واکمني د دې سیمې د هېوادونو ګډ تاریخ ګڼل کېږي. د اسلام د راتلو نه را په دې خوا دا د لومړي ځل لپاره یو خپلواک دولت چې مرکزیت یې د افغانستان ننه، یعنې د افغانستان د موجوده جغرافیې دننه حدود کې موقعیت درلود، د نیمروز د زرنج په مرکزیت صفاریانو چې د عباسي د خلافت نه په خپلواک توګه دولت یې جوړ کړ او د کابل په شمول د افغانستان لوی سیمې تر اشغال لاندې راغلې. د صفاریانو نه وروسته په غزني کې الپتګین او سبکتګین ترکمن تبارانو لخوا یو نوی حکومت جوړ شو چې د غزنویانو د امپراتوري په نامه په دنیا کې معروف. د سلطان محمود غزنوي لخوا په یو وسیع امپراتوري تبدیله شوه چې حدود یې د هندوستان څخه تر فارس پورې و. د دوی مخکې یو بل امپراتوري په دې سیمو کې قدرت درلود چې ما د هغه نوم وانخیست. هغوی د سامانیانو دولت و. ما د کوم دلیل په کوم دلیل د هغوی نوم وانخیست؟ ځکه چې سامانیان خپلواک نه و، بلکې د بغداد د عباسي د خلافت په نوم یې حکومت و. او دوهم دا چې د دوی مرکزیت په ننني افغانستان کې نه و، د دوی مرکزیت د بخارا نه چلیده. اگر چې زموږ د تاجک وروڼو د خوا د سامانیانو ډېر یادونه کېږي، مګر کله چې موږ د افغانستان خپلواک حکومتونه وایو، هغوی حکومتونو ته اشاره کوو چې د موجوده افغانستان د جغرافیې دننه په ساحو کې قدرت او مرکزیت. غوریان او د دوی نه وروسته د هرات تیموریان او بابریان وروستني سلسلې دي چې د ننني افغانستان د حدود په مرکزیت خپلواک دولتونه جوړ کړي. د غوریانو یو پایتخت په دهلي کې و، یو پایتخت په
هرات کړو. په هرات کې سلطان غیاث الدین غوري حکومت، په ډیلی کې علاءالدین غوري حکومت. دا ورونه وو، مګر په مساوي شکل سره قدرت دی د خپل ترمنځ تقسیم کړی او د دوی مرکز د غور سیمه ده چې دوی اصلا د اولنی قدرت مرکز غور و چې اوس یې مرکز د غور ولایت مرکز ګڼل کېږي. مګر دا پورتني دولتونه د تاریخ په اوږدو راغلل او له منځه لاړل او تسلسل یې تر نن پورې پیدا نه کړ او د ننني افغانستان په ځانګړي سیاسي هویت اغېزمن میراث نه دی پرېښی. زما منظور دا دی چې د ننني افغانستان د سیاسي جوړښت، د فرهنګي جوړښت، د ملي هویت باندې ډېر اغېزه نه درلود. د همدې خصوصیت له مخې د ننني افغانستان سیاسي تاریخ موږ د هوتکیانو د دورې نه پیل کړو او یا په بله عبارت د هوتکیانو د قدرت نه وروسته دا د افغانستان معاصر تاریخ پیل کېږي. د ننني افغانستان هېواد د میلادي 18مې پېړۍ په پیل کې او په درشل کې څه شرایط درلودل؟ د هرات د تیموریانو د دوران څخه وروسته چې د 1300 کال نه تر 1510 کال پورې په قدرت کې و. اول په سمرقند کې او بیا په هرات کې په قدرت کې و. په خاص ډول سره د ازبک شیبانی خان د مرګ نه وروسته ظهیرالدین بابر د افغانستان غربي مناطق د هرات څخه تر قندهار ساحو پورې د فارس د صفویانو په اداره کې شوه. د هېواد شرقي ساحې چې په دې کې کابل شامل دي د هند د مغولي امپراتوري، بابري، تیموري، ګورکاني د حاکمیت لاندې راغلل. یعنې منظور مې دا دی چې د تیموریانو نه وروسته د شاهرخ د تیمور په هرات کې چې قدرت درلود او د هغه زامن نه وروسته او د بابر ظهیرالدین بابر نه وروسته چې په کابل کې قدرت حکومت جوړ کړی و. دلته مونږ او مګر بابر د خپل مرکزیت آگرې ته انتقال کړ، هندوستان چې فتح کړ او په دې وخت کې په لویدیځ کې صفویانو قدرت ونیو او په ختیځ کې او په جنوب کې د مغولانو حکومت د ډیلي نه دا مناطق تر سیوري لاندې ده. په دې توګه د کابل د بابري او د هرات د تیموري حاکمیتونو نه وروسته د یو اوږد 200 کلونو په مدت د ننني افغانستان څخه د پردیو دولتونو لخوا چې د دوی مرکزونه د ننني افغانستان د سرحداتو څخه د باندې وو، لکه دهلي، اصفهان او بخارا څخه اداره کېده. په غرب کې د صفوي دولت په قندهار او هرات باندې حکومت کاوه. غزني، کابل او مشرقي سیمې د هندوستان د مغولي تر حاکمیت لاندې وو او شمالي سیمې د بخارا د جنیدي حکومت تر لاس لاندې وو. څنګه افغانان وتوانېدل چې په 1909 کال میلادي کال کې چې د 18مې پېړۍ شروع ده کې د میرویس خان هوتکي د قیام د هوتکیانو د صفویانو په مقابل کې د قیام د بریالي نه وروسته یو ملي خپلواک دولت او خپلواک هېواد جوړ کړي. د معاصر افغانستان د خپلواک دولت جوړېدو پروسه په میلادي 1909 کال کې په قندهار کې د میرویس خان هوتکي د بریالي قیام نه پیل شو. په 1910 میلادي کال کې په هرات کې د ابدالیانو د بریالي قیام
چې د اسدالله خان ابدالي په مشرتابه سر ته ورسید، لاپسې دا هیواد قوي شو او په پای کې د میرویس خان د زوی شاه محمود هوتکی چې په 1922 کال کې د اصفهان ښار ونیول او د صفوي امپراتوري ړنګه کړه، د دې سره تکمیل شو. یعنی یو نوی هیواد جوړ شو، یو نوی دولت راغی چې په تاریخ کې د هوتکیانو په نوم یادېږي، چې د بغداد نه تر کابل پورې او د اباسین پورې د دوی قدرت چلیده. دا پروسه په 1915 کال کې د نادرشاه افشار په واسطه د شاه حسین هوتکی د دولت د ړنګولو سره د یوې 12 کلنه اخلال نه وروسته بیا په قندهار کې په 1940 کال کې د احمدشاه ابدالي د پاچاهۍ په اعلان سره د سره ونیول شو او یو خپلواک دولت او هیواد د صفوي او مغولي په خرابو کې جوړ شو چې تر نن پورې د افغانستان په نوم ادامه لري. دغه دولت تر اوسه پورې تسلسل لري. دا دولت په هماغه مخصوصا اوس چې طالبان په قدرت راغلي دي د دوی سیاسي او فرهنګي هویت هماغه هویت دی چې د هوتکیانو او ابدالیانو په وخت کې د دې په خاطر موږ دا د افغانستان معاصر تاریخ د هوتکیانو د دولت د جوړېدو د زمانې نه ګڼو. د هوتکي دولتونه د 26 کالو دپاره د 1909 کال نه تر 1915 کال کې د ننني افغانستان مناطق باندې حکومت کړی او د دې سربیره پر دې وانیدل چې د صفوي امپراتوري هم ساقط کړي او د 8 کالو دپاره په موجوده ایران باندې حکومت کړي. میرویس خان هوتک د قیام په زمان کې او بیا د هغې نه وروسته د احمدشاه ابدالي په وخت کې د افغانستان د منطقې د دریو قدرتونو ترمنځ واقع شوی. دا قدرتونه په هندوستان کې د مغولو امپراتوري، په غرب کې د صفویانو امپراتوري او د بخارا جنګي دولت حاکمان. دا د مغولو امپراتوري او د صفویانو امپراتوري او په دغه غرب کې په ترکیه کې د عثماني امپراتوري دا په تاریخ کې د باروت د امپراتوریانو په نوم یادېږي، ځکه چې په هغه زمان کې باروت اختراع شو او توپونه منځته راغلل. په شرق کې په ختیځ کې د هند مغولي امپراتوري د ورکېدو په حال کې و. په دې زمان کې په شرق کې د هند مغولي امپراتوري د ورکېدو په حال کې په خاصه توګه په دهلي باندې د نادرشاه افشار د حملې څخه وروسته چې په کال 1909 کال کې د افغانستان لارې نه تکمیل شو، د دهلي د تارات کولو او د دهلي د خلکو د قتل عام کولو وروسته د هندوستان سیاسي وضع ډېر بد شو. دا حالت په دې حد بد و چې په عملي توګه د هند د مغولي مرکزي دولت حاکمیت له منځه لاړ او بیا د نادرشاه نه چې بیرته ایران ته لاړ، د هغې نه وروسته د هندوستان د مغولي مرکزي دولت ضعف دومره ډېرېږي چې د مهاراجانو، سکانو او راجپوتانو سیمه ییز حکومتي حوزو ترېنه جوړېږي. او دا همدا و چې د انګلیس د استعمار د غځېدو په هندوستان کې دلیل یو همدا. په همدې دوران کې
د روشانی او خوشحال خان نوزتونه منځته راغلل چې د پښتنو میشتو په سیمو کې د هند مغولانو د استعمار په مخالفت جنګونه کوو او مبارزې کوو. یعنی د افغانستان د هوتکي دولت رامنځ کېدو ریښې د دې نهضتونو سره تړلي دي. یعنی په دې سیمه کې د پښتنو په منځ کې سیاسي شعور د استقلال او یو نوې پښتون دولت منځته راتلو ته راپارېدل. یعنی زه دا وایم چې د هوتکي حکومت منځته راتل یو تصادفي کار نه دی. د دې لپاره مخکې زمینې برابر شوي او سیاسي تفکر او نهضتونه په منځته راغلل. په غرب کې د فارس صفویان په قدرت د صفوي صفویان ترکان وو او په خپل کورنۍ کې په ترکي خبرې کوي او د دوی د دولت ټول دا نومونه چې دي په ترکي نومونه لکه قزلباش، لکه بکلربیگی چې والي ته دوی وایي او نور شیان. د صفوي ترکتبار دولت د هرات د تیموریانو د قدرت په زوال کېدو سره د صفوي شاه اسماعیل په واسطه په کردستان د ننني عراق، کارپل او په تبریز کې بنسټ کېښود. دا 1570 کال او د اصفهان د نیولو څخه وروسته خپل مرکز او پلازموینه هلته انتقال کړ چې دا کال 1598 کال ګڼل کېږي. په 1510 کال کې د هرات ښار د صفویانو په لاس راغی او دا د شیباني خان د ازبک نه د قتل نه وروسته شاه عباس صفوي چې په هرات کې زیږېدلی و په 1540 کال کې د قندهار د هند د مغولي امپراتورۍ څخه ونیو. یعنې قندهار ښار څو ځلې د صفویانو او د هند د مغولي حکومتونو ترمنځ لاس در لاس شو. په آخري بار په کال 1515 کال کې قندهار د شاه عباس صفوي په لاس راغی. شاه عباس صفوي قندهار خلکو ته ژمن کړي وو چې زه تاسو دین ځکه چې قندهار کې سني مذهب خلک درلود او د صفویان د قزلباش شیعه په نوم ډېر متعصب خلک وو، مګر قندهاریانو ته یې ژمنه نه کړې چې تاسو په خپل سیمو کې هر څنګه چې تاسو غواړئ حکومت وکړئ زه تاسو سره کار نه لرم، مګر د دوی تر حاکمیت لاندې باید وساتل شي. مګر شاه عباس په ژوند کې دا ډېر ډارېده، د خپلوانو نه ډېر ډارېده. په خپل ژوند کې یو زوی مړ کړ او دوه نور زامن یې ړانده کړ او د دې دوه نور زامن هم په کوچنیوالي مړه شول. په دې خاطر د مرګ څخه وروسته کوم سرپرست یې پرېنښود او په دې خاطر یې لمسی چې شاه صفي نومېدو پاچا شو د دې نه وروسته. صفویان یو مذهبي شیعه ډله وو چې د قزلباش په نامه یادېدل. د قدرت د رسېدو څخه وروسته په ډېر شدت تعصب سره د شیعه د مذهب د رواج کولو په خاطر د ایران او نورو اقوامو په منځ کې د خپل د تابع کېدو په منظور د قزلباش اردو چې ترک تبر خلکو د دوی دا ټول والیانو د قزلباش د فرقې نه انتخاب. د همدې له کبله چې د ننني آذربایجان هېواد د صفویانو دولت یو آذري ترک دولت او ایرانی نبود یا فارس نبود.
صفویان په دې قادر شول چې لوی امپراتوري د سورین او ننني عراق څخه تر قندهار په شرق کې او په ټول خراسان او شمال کې جوړ کړي. کله چې میرویس خان هوتک په قندهار کې د صفویانو په مقابل کې قیام کولو، د صفوي امپراتوري د زوال په حالت کې د ایران اخر همداسې چې موږ وویل چې په هندوستان کې مغولي دولت په زوال کې و، په همدې اساس په ایران کې د صفوي حکومت د زوال په حالت کې. د ایران په غرب او شمال کې د عثماني ترکانو د آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قفقاز یا د سیمې او سوریه او عراق د صفویانو له لاسه خلاص کړي او بیرته یې نیولي او تر همدان پورې پرمختګ کړی و. همدې اساس په شمال کې د روسانو د کسپین د سمندر سیمې په 1923 کال کې ترلاسه کړ. د بخارا ازبکان همدارا د شمال شرق څخه پر خراسان حمله کړل. د افغانستان تاریخ، معاصر تاریخ چې موږ وایو د هوتکیانو لخوا جوړ شو، دا د یوه 200 اوږد کاله پورې چې افغانستان د پردیو په لاس کې و، یعنې صفویانو او مغولي او جنوبي حکومتونو لاس کې و، یعنې دا ساحې چې نن افغانستان موږ ورته بولو د دوی په لاس کې و. د هغوی نه پس د هوتکي حکومت مصر د افغانستان د معاصر تاریخ دوران په 1909 کال کې د پردیو د سلطې څخه د ننني افغانستان بنسټونه کېښودل شول او په څنګه چې موږ مخکې وویل د 1940 کال کې له دې خوا د ابدالي په امپراتوري او وروسته د افغانستان په هېواد بدل شو چې تر نن ورځ پورې د ډېرو لوړو او کښتو سره ځای پر ځای پاتې. دا دولت یو وخت د کسپین د بحیرې څخه په شمال د ننني ایران څخه تر دهلي او امور سیند څخه تر عربو سیند پورې سرحدونه درلودل او د ابدالي امپراتوري په نوم ډېر په جهان کې مشهور دی. دا معاصر تاریخ څنګه پیل شو؟ څنګه دوی وکولای شو چې خپل قدرت په دې سیمو کې چمتو کړي او سم کړي او یو خپلواک هېواد رامنځته راشي؟ د یوه داسې هېواد جوړېدل چې نوی دولتي حاکمیت لري او نن یې نړۍ د افغانستان په نوم پېژني. څنګه چې موږ وویل د لومړي ځل لپاره د میرویس خان د پاڅون سره سم آغاز شو. د دې نوي دولت ځانګړي ماهیت او یا پېژندګلوي د سیمه ایزو دوو لویو قدرتونو په وړاندې د سیاسي خپلواکۍ چې د هغه د هند مغولي دولت د دفاع صفوي دولت او یو افغاني فرهنګ یا ثقافت او حنفي اسلام چې موږ ورته ویلی شو افغانیت او اسلامیت په دې ورځو کې مشهوره شوې ده، د دې څخه جوړ شو چې د میرویس خان هوتکي د وخت څخه بیا تر نن پورې بدون د بدلون نه ادامه ده. په افغانیت کې نه یوازې د پښتونولي کود شامل دی، په دې کې خراساني فرهنګ هم برخه لري او د یادونې وړ ده چې د تیرو 309 کلونو په ترڅ کې د جغرافیایي بدلونونو د پاچاهانو او امیرانو د بدلون او برعکس د رژیم بدلیدل د دې هېواد په ځانګړې پېژندنه او یا هویت او نوي دولت کې هیڅ بدلون منځته نه دی راغلی. لکه چې مخکې ویل شو افغانستان له 13مه پېړۍ څخه مخکې
دوه دورې شاته پریښي دي. لومړی د اسلام څخه د مخه دوره، یعنې د هخامنشیانو نه تر او بیا د اسلامي دوران چې د ساسانیانو د رنګولو سره شروع شو او د صفویانو تر زمان پورې دوام درلود جوړي. دا دورې په حقیقت کې مو وویل چې د سیمې ګډ تاریخ دی او له بعد څخه همدا ده چې توکتکیان نه مخکې دا تاریخ چې لرو دا د سیمې تاریخ ګډ دی. په دې کې دا د پاکستان هم تاریخ دی، دا د ازبکستان هم تاریخ دی، د تاجکستان، د ترکمنستان، د ایران او حتی د هندستان تاریخ په دې کې شامل. د یو نوې خپلواک هیواد شرایط څه دي یا د نوې او خپلواک او مشخص دولت د منځته راتلو شرایط کوم دي؟ ایرانی لیکوالان د پردیو د سلطه د رد کولو سره د متمرکز دولت رامنځ څخه د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دولت د نوي دولت د حاکمیت موضوع او د یوې نوې هویت موضوع د معاصر تاریخ او د دې نظام استمرار د نوې او د معاصر تاریخ بولي. او په همدې شرایطو د نظر په نیولو سره صفویان د ایران د معاصر تاریخ مخکښ خلک بولي او مخکښ دولت، ځکه چې دوی د تیموریانو سلطه د مدعو د یو مرکزی حاکمیتی جوړ کړ په ایران کې. په ټول د ایران په ټولو سیمو کې قدرت درلود، هویت مشخص و د دوی شیعه مسلمانانو او د دوی نظام چې وګورو تر ننه پورې چې دا د خمیني نه جوړ شوی د دې سره سم دا ټول په تسلسل سره ادامه لري. د دې خاطر د ایران معاصر تاریخ د صفویانو د زمان نه شروع کی که دغه مون په افغانستان دغه فرمول افغانستان باندې تطبیق کو او د معاصر دولت په هکله په افغانستان کې له داسې پیژندنې څخه ګټه واخلو، نو معاصر افغانستان د هوتکیانو دولت له جوړېدو سره د میرویس خان په وخت کې رامنځته شو. دا دولت د صفوي سلطنت نه په لویدیځ کې او د هند د مغولي امپراتورۍ نه د هېواد په ختیځ کې په خپل خاوره کې ازادي مثلا په بله معنا د افغانستان په سیمو کې د خارجي حاکمیت د منځه وایستو، دا سیمې آزاد کړ او تر یو نوي حاکمیت لاندې راوست. چې نننی افغانستان منځته راغی او د متمرکز دولت یو متمرکز دولت چې جوړ کړو، قدرتمند او خپلواک دولت و او نوې هویت درلود چې دا هویت د ګاونډیان نه متفاوت. دا هویت دا حنفي اسلام هویت او د پښتونولي هویت دا تر اوسه پورې ادامه لري. دا نوی دولت له 300 کلونو څخه راپدې ښه بیا تر نن ورځې پورې په دفاعي جګړو کې د نړۍ له دریو لویو قدرتونو لکه بریتانوي هند، تزاري روسي او قاجاري ایران سره د خپل استقلال د دفاع او سرحدونو د ساتنې په موخه ډېر جنګونه ترسره کړل. د دې جغرافیه چې موږ مخکې وویل چې د احمدشاه ابدالي زمان نه تر
د لاهور نه تر نیشاپور پورې ادامه لرو. په لاهور کې تیمورشاه د احمدشاه زوی حکومت کاوه. کوچنی شو او د ننني افغانستان په جغرافیه تبدیل شو. هر کله چې د صفوي دولت هویت، شیعه مذهب او پر ایرانی ناسیونالیزم پر اصولو باندې بنسټ ایښودل شوی، اصولو باندې دولت او یو نوی ملت تشکیل کړ چې اوس د ایران ملت په نامه یادېږي. په همدې اساس د افغان دولتونو ځانګړي هویت د هغې سني، حنفي سني اسلامي ماهیت او پر افغاني ناسیونالیزم ټینګار د افغانستان د ملت جوړېدو سبب شو چې د افغانستان ټول قومونه د قانون او دولت له نظره افغان نومي. د افغان کلمه گرچه خپل پښتانه په خپل قوم باندې نه یادوي، مګر ایرانیانو او ترکتبارو خلکو پښتنو ته افغان خطاب او د دوی د ژبې د هندیانو هم پښتانه ته افغان خطاب او د دوی د ریفرنسونو په اساس اروپایي خلکو او انګریزانو هم پښتنو ته افغان خطاب او حتی زمونږ یو تعداد مشهور لیکوال لکه خوشحال خان او رحمان بابا هم ځان ته افغان ویلو. په دې اساس یو جلا هیواد جوړید، یو واحد او خپلواک دولت حاکمیت او د یو ځانګړي ملي افغاني هویت درلودل سره یو نوی هیواد جوړ شو چې تر نن پورې دوام لري. ورته اصول په 1901 موږ وایو چې د هوتکیانو د قیام نه او د هرات د ابدالیانو د پاڅون او همداراز په کندهار کې د احمدشاه ابدالي د پاچاهۍ تر اعلانېدو بیا تر نن ورځې پورې ځای پر ځای د کندهار هوتکیان په دې هم وتوانېدل چې موږ په ما کې وایو چې صفوي امپراتوري ړنګه کړي. کله چې میرویس خان هوتک د 18مې پېړۍ په پیل کې د صفویانو د سلطنت پر وړاندې وپاڅېد او یو خپلواک بومي دولت او هیواد په دې سیمه کې جوړ کړ، هغه دا یو خاص نوم یې نه درلود. دا سیمې یو خاص نوم نه درلود او په دې سیمو کې ډېرې حوزې شامل دي لکه خراسان، ترکمنستان، بدخشان، کابلستان، افغانستان، سیستان، غرجستان، زابلستان، قندهار او بلوچستان سیمې چې په یاد هیواد کې له 14 څخه زیات قومونه پکې شامل. دا دولت په تصادفي شکل نه دی جوړ، بلکې د خلکو د اوږدو سختو مبارزو او د دې هیواد د ظلم او اجباري سیاساتیو په خلاف د صفوي استعلاګرو او د دوی د سلطنت په ختمولو منځته راغلی دی. ما مخکې وویل چې شاه عباس صفوي چې قندهار ونیو، دا قندهاریانو ته ژمنه وکړه چې زه تاسو په زور شیعه سازي پروګرام دلته نه اجرا کوم. مګر د شاه عباس صفوي د مرګ نه وروسته دا نور د صفویانو پاچاهان په دې ژمنه دا د تطبیق ونه کړ. دا ژمنه یې په نظر کې ونه نیو، مخصوصا د شاه حسین صفوي په وخت چې د میرویس هوتکي همعصر و، د هغې په وخت کې ظلم او په جبري توګه شیعه جوړول ډېر په شدت سره جریان. په دې هکله په یوټیوب کې یو ویډیو موجود دی چې د یو ایراني کارپو د بهرام مشیری نومیږي، هغه یو تلویزیوني پروګرام لري،
هغه په خپل پروګرام کې په همدې موضوع باندې اشاره کوي، وایي چې ګورګین چې یو والي و په کندهار کې او قزلباش و، اصلا د ګرجستان چې نن ورځ موږ ورته جورجیا وایي، هغې د امر شوی و د همدې شاه حسین صفي لخوا چې پر دې خلکو، یعنې د کندهار پر خلکو له ظلم او ستم څخه لاس وانه خلئ، یعنې کم ظلم ورباندې مه کوئ تر څو چې کولی شي ظلم. دا خپله ایراني دی چې دا خبرې کوي. نو په همدې اساس دوی خپل زغم او حوصله له لاسه ورکړه، یعنې د کندهاریانو حوصله له لاسه ورکړه او پر وړاندې قیام. د میرویس خان او د هوتکي دولتونه د میرویس خان نه شروع کېږي او د هغې نه پس د هغه ورور امیر عبدالعزیز هوتک یو لنډه موده حکومت کوي. بیا د میرویس خان زوی شاه محمود هوتکي قدرت په لاس نیسي او د هغې نه پس شاه اشرف هوتکي قدرت نیسي. دا شاه اشرف او شاه محمود په اصفهان کې حکومت کولو، مګر په کندهار کې شاه حسین هوتکي قدرت. یعنې د دې نه پس چې شاه اشرف هوتکي د نادرشاه افشار څخه شکست وموند په دغه کال 1929 کال و، د هغې نه پس تر 1938 کاله پورې شاه حسین صفوي خپل قدرت په قندهار کې ساتلی و، تر هرات پورې قدرت درلود، مګر دا قدرت یې بېرته په 1938 کال کې د لاسه ورکړ. د افغانستان د تاریخ په مسیر کتاب کې چې د میر غلام محمد غبار لیکنه، داسې لیکل شوي چې کله چې نادرشاه خراساني ووژل شو، دا مهال په لوی لښکر کې ګډوډي رامنځته شوه. په دې وخت افغاني لښکر چې د 4,000 غلجایي او 12,000 ابدالي او ازبکانو څخه جوړ شوي او هزارګانو څخه هم جوړ شوي و، د نور محمد غلجایي او احمد خان ابدالي په مشرۍ په قندهار لور ته حرکت وکړ. قندهار چې د افغانستان بین الاقوامي مرکز و، هلته نور محمد خان غلجایي ازبک، ابدالي، هزاره، بلوچ او تاجک مشرانو او خانانو ته وړاندیز وکړ چې یوه جرګه جوړه کړي او پاچا وټاکي. په دغه جرګه کې د 8 ورځو خبرو نه وروسته احمدشاه ابدالي د پاچا په توګه وټاکل شو. د تاج اخیستلو د تاج ایښودلو په مراسمو کې د پښتون، تاجک، هزاره او قزلباش قومونو مشران شتون درلود. دا موضوع د مون سټوارت ارفلستون هم تاییدوي په خپل کتاب کې چې د کابل د سلطنت گزارش په نامه ډېر معروف کتاب دی. په دې کتاب کې دی دا تاییدوي چې دغه د دې د تاجګذاري په وخت کې دا قومونه مشران موجود. یو شی بل مونږ په نظر کې ولرو چې بعضې کسان وایي چې میرویس خان هوتک د قوم د مشر وایس پاتې شو، مګر کوم پاچاهي اعلان کړه. دا سمه خبره ده. په اول کې خلک نه پوهېږي، په اول کې اسناد موجود نه وو چې او خلک فکر کوي چې همدا موضوع ده. مګر په هغه وخت کې چې خلیل الله خلیلي د افغانستان سفیر په بغداد کې وو، هغه د عربو د بغداد په مطبوعاتو کې داسې سند خپاره شو چې د هغه زمان یو په وخت کې یو تاریخ یو سیاسي گزارشگر په قندهار کې موجود و او دا په
I think it's دا په جرمن او کوم بل اروپایي ژبه کې یو مقاله خپاره کړې وه چې هغه کې ویل شوي وو چې دلته میرویس خان هوتک پاچاهي اعلان کړ او سکه یې په سرو زرو باندې یو سکه هم ضرب وه او په هغه سکه کې یو دری شعر موجود و. په دا اروپایي ژبه د دې شعر معنا ډېر ښه نه پوهېدل، واضح نه و، مګر چې کله خلیل الله خلیلي دا عربي مضمون ولید چې هلته لیکل شوي دي سکه بر زر زد در دارالقرار قندهار شاه عادل شاه something میرویس نامدار دا شعر، یعنی میرویس خان پاچاهي اعلان کړی و او سکه هم خپل سکه هم درلود. نو موږ چې احمدشاه ابدالي ته راځو دا په حقیقت کې دویم مستقل پاچا دی د امامت، مګر ځکه چې د هوتکیانو او د ابدالیانو د حکومت ترمنځ 12 کاله زن پېښ شوی، ډېر خلک احمدشاه ابدالي د افغانستان باني بولي، مګر موږ ته پکار دی چې دا میرویس خان او احمدشاه ابدالي د افغانستان د پلرونو د پلار او د نیکه په نوم همیشه یاد. سرور دانش په یو کتاب یو لیکنه کې لیکي چې په دې ډول د لومړي ځل لپاره یو دولت د افغانستان په نامه د سیمې په سیاسي جغرافیه کې راښکاره شو او سدوزایي دولت د احمدشاه تر رهبرۍ لاندې رامنځته شو. احمدشاه په 1903 کال کې د جون په میاشت کې د 15 کاله حکومت نه وروسته 15 کاله حکومت نه وروسته په 50 کلنۍ کې د جهان الله ویل کېږي چې هغه د شکر مریضي درلود. یو ځل بیا د میر غلام محمد غبار د افغانستان تاریخ په مسیر کتاب کې لولو چې احمدشاه د 1909 کال په پیل کې لویدیځ لور ته حرکت وکړ او هرات ته ورسېد. نادري حاکم امیر هلته چې د نادر افشار حاکم قدرت کې و خان عرب نومید، د بهبود خان مروی سره چې هغه د مروی نه و چې اوس په ترکمنستان کې استاد محترم غږ دې ورک شوله. استاد غږ مې اوري، غږ دې ورک شو. تاسو وایئ اوس یې غږ پیدا شو، غږ دې نه و مخکې. ما لمسی ما ته تلیفون وکړي چې هغه باسکتبال ګیم لري، هغه باید په 10 بجو څه ته ویسم باسکتبال ګیم ته بګه. اوس یې غږ راځي، اوس غږ راځي. اوکې تم شو سر. یعنی هرات ښار د دې نادر شاه افشار والی په لاس کې و چې نه یې غوښتل چې احمدشاه ابدالي ته تسلیم کړي، مګر احمدشاه دوی باندې حمله وکړ او د دې سره درویش علي خان هزاره هم ګډون درلود او په دې پاڅون کې د ښار خلکو د خاکستر برج احمدشاه ابدالي ته تسلیم کړ او دا د احمدشاه مخالفین شکست وموند. احمدشاه ښار ونیو او امیر عربي اعدام کړ او د هغه او د حکومت د هزاره د درویش علي خان ته ورکړ. یعنی د هرات والی د احمدشاه ابدالي لخوا یو هزاره شخص چې درویش علي خان نومیده
د هغې لخوا مقرر شو. احمدشاه ابدالي د دې هېواد قومونه سره یو ځای کړل او په ډېره چټکۍ سره یو قوي او زبرځواک دولت جوړ کړو چې په تاریخ کې د ابدالي د امپراتورۍ په نوم پېژني. د احمدشاه ابدالي د دولت په اداره کې د هېواد ډېرو قومونو برخه درلوده، لکه څرنګه چې مو وویل په اردو کې هزارګان، ازبکان، غلجایان او داریان شامل وو. له دې سره سره د احمدشاه ابدالي او یا دراني د بېلابېلو قبایلو له مشرانو څخه د دولت په اداره کې ګټه اخیسته، مګر نوموړی ډېر په قومي فیودالي او د قومي لښکرو په رامنځته کېدو لکه ابدالي، غلجایي، هزار او ازبک او نورو باندې ولاړ. یعنې د هغه اردو قومي اردو، نه مسلکي اردو او جیره‌خوار اردو یا ماشخوار اردو. د دې دولت مرکزیت هم په قندهار کې قومي بڼه درلوده. د احمدشاه نه وروسته د هغه زوی اعلیحضرت تیمورشاه پرېکړه وکړه چې سیمه ییز فیودالي قدرت کچه په دولت کې ټیټه کړي او خپل دولت یو ملي دولت باندې تبدیل کړي. په دې موخه یې پایتخت له قندهار څخه کابل ته انتقال کړ او د یوې قومي اردو پر ځای یو ماشخواره اردو رامنځته کړ، یو مسلکي اردو منځته. سیمه ییز فیودالان مجبور وو چې د خپل قدرت د دوام په موخه قندهار کې پاتې شي. د دې په اساس د تیمورشاه دولت د فیودالانو د نفوذ نه وساتل شو. د تیمورشاه په دولت کې د بیات او قزلباشانو نفوذ ډېر شو او په کابل یا غیر پښتون میشته سیمو کې د مرکز موجودیت د دې سبب شو چې د دوو نسلونو نه وروسته په کابل کې د میشتو صدویزایانو، بارزایانو او محمدزایانو څخه دري ژبه پښتانه منځته راشي چې د دولت واک یې په لاس درلود او د داود خان د جمهوریت ریاست تر زمان پورې دوام وکړ. د احمدشاه ابدالي د دولت اداري جوړښت د صفویانو د واکمنۍ د جوړښت پر بنسټ ولاړ او قزلباشانو پکې اغیزه درلوده. په همدې بنسټ د دولت اداري ژبه دري یا په عوام معروف فارسي ژبه او پس له احمدشاه نه هم فارسي پاتې شو چې د افغانستان پر ملي فرهنګ باندې ژور اغیزه وکړه او د پښتو د ژبې انکشاف باندې ناوړه تاثیر پرېښود. د افغانستان نوم څنګه عمومي شو؟ دا نوم څه وخت رامنځته راغی؟ لکه چې موږ وویل په هغه زمان کې دا سیمې یو مشخص نوم یې نه درلود، بلکې د حوزوي جغرافیوي نومونه یې درلود، لکه خراسان، کابلستان، سیستان او نور. دا یوه تېروتنه او له غرض نه ډک عمل دی چې د میرویس خان یا احمدشاه ابدالي لخوا په کوم رسمي فرمان پسې وګرځو چې د افغانستان نوم یې په رسمي ډول د خپل سلطنت او واک لاندې سیمو کې ایښی وي. دا بعضې تاجکان او هزارګان وایي چې چېرته موږ ته وښایي چې چېرته فرمان صادر شوي چې دا احمدشاه او یا میرویس خان دا نوم پرېښي او دوی وایي چې دا د انګلیسانو لخوا دا نوم په دې سیمو باندې پرېښودل شوي. مګر د ابدالي سلطانانو د واک قلمرو په اول کې افغانستان نه و نومېده، مګر فارسانو، تاجکانو او ترکانو مخکې وویل چې افغان په پښتانه افغان په نامه پېژندل او د هغوی میشته سیمې ته افغانستان خطاب کړ. د سیف هروي یو کتاب لري چې هغه تاریخ هرات نومیږي. د هغه د تاریخ هرات په کتاب کې او هم په همدې اساس د ظهیرالدین بابر د توزک بابري او بابرنامه کتاب کې مونږ د افغان او افغانستان نوم مخصوصا د افغانستان نوم په همدې دوه کتابو کې یاد شوی. خوشحال خان او رحمان بابا هم افغان ما مخکې ویل چې خپل نومونه کله کله افغان. نه
مګر د رباني مسعود تاجکانو د 1992 کال د واکمنۍ نه وروسته د افغانستان د نوم او د افغان ملیت په مقابل مخالفتونه پیل شو او دا مخالفتونه د 2010 میلادي کال نه وروسته چې اشرف غني قدرت ونیو په جدي او رسمي توګه د تاجکانو او هزارگان سیاسي دریځ وګرځي. دا باید له یاده ونه باسو چې دا سیاسي استقلال حنفي اسلام او افغاني فرهنګ دی چې د افغانستان د دولتونو ماهیت جوړوي، نه د افغانستان نوم. او د میرویس خان هوتک له وخت نه تر نن ورځې پورې دا ماهیت دوام لري چې موږ دا مخکې وویل. همداراز ډېرو نورو هیوادونو د زیات نفوذ لرونکو قومونو نوم خپل هیواد باندې پرېښی، لکه هندوستان چې دلته قوم نه دی بلکې د مذهب نومې دی. تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، عربستان، ترکیه، جرمني، فرانسه، روسیه او داسې نور هیوادونه ټول قومي نومونه. نو په افغانستان کې هم د قومي نوم کېښودل کوم استثنایی خبره نه، ځکه چې ما مخکې وویل چې په جهان کې افغان او افغانستان معروف وو. اگر چې د سیف هیروي په کتاب کې هغه افغانستان د پکتیان نیولې تر اباسین پورې ادامه دغه سیمو ته ویل کېده، او دا خبر هم تاییدیږي د بابرنامه په کتاب کې چې ویل کېږي چې دا خلک دغه ځایونه ټول افغانستان دي. د دې خاطر د دې په اساس په ټولو کتابونو کې، تاریخي او فرهنګي کتابونو کې په هندوستان کې دا افغان او افغانستان معروف وو. حتی په اسدالله خان غالب په یو کتاب لري چې هغه وایي چې کتاب نوم یې دی اسم یې یاد وته، یادداشت‌های غالب، چې په هغه کې دا د خان کلمه تعریفي او وایي چې په هندوستان کې خان یو افغان ته ویل کېږي، او په بل عبارت په هندوستان کې څوک چې پښتون وي او افغان وي هغې ته خان ویل کېږي. همداراز څرنګه چې مو مخکې وویل چې د 18 میلادي پېړۍ په پیل کې کله چې میرویس خان په هېواد کې د صفویانو په مقابل د یو باطن په طرز خپلواک بومي دولت جوړ کړ، او د هغې نه پس احمدشاه ابدالي، اسدالله خان ابدالي په هرات کې او احمدشاه ابدالي په ټول افغانستان کې کوم ځانګړی نوم دغه سیمې نه ده، مګر د بېلو جغرافي حوزو څخه جوړ شوي. یو سیمه هم خراسان. مهمه خبره دا ده، او دا خراسان یو د بحث موضوع ده د تاجکانو لخوا، د مخصوصا دوی پیشنهاد کوي چې د افغانستان نوم باید پس شي او خراسان نوم دلته منځته راشي. مګر خراسان دو مفهوم لري، یو جغرافیایي خراسان دی او بل فرهنګي خراسان. فرهنګي خراسان د هغه فرهنګ دی چې موږ د اسلام نه وروسته دا ټول کتابونه چې لیکل شوي، دا د شاعران چې منځته راغلي، دا ټول د خراساني د سبک پابندو. دا فرهنګ ډېر لوی تاثیر لري، د ماوراءالنهر نیولې تر هند پورې ادامه لري او په ټول ایران باندې تاثیر کوي. مګر خراسان په جغرافیایي صفت باندې یو حوزه وه چې د ایران په شرقي ساحاتو د ننني ترکمنستان د جنوبي ساحو او په افغانستان کې د شیندن نه نیولې تر بادغیس پورې دغه او فاریاب پورې په دغه سیمو باندې ویل کېده.
او باید په یاد ولرو د خراسان په نوم صفویانو او د هغوی نه وروسته افشاریانو کوم ولایت نه در، بلکې مثلا قندهار بیلگر بیگی نامه یادیده او هرات بیلگر بیگی برآمده. بیلگر بیگی یعنی والی یا حکمران، هر یو ځان ته حکمران او یا بیلگر بیگی درلود چې په ترکیه کې والی ته وایي. مونږ هیڅ د خراسان د صفویانو په وخت کې د خراسان نوم موجود نشته. دا چې هغه 200 کاله په دې ځای باندې حکومت او په دې 200 کالو کې چې دا صفویان دلته قدرت لرو، په دې 200 کال کې موږ یو شاعر، یو ادیب، یو مشهور شخص، یو تاجک معروف خلک موږ په تاریخ کې نوم موجود نشته چې یو ښه کار کړی وي چې هغه نوم یاد شوی. مونږ نه دی مګر د پښتنو راپارېدل او د هغوی مقاومت یو په تاریخ کې ډېر خپل ځان ته ځای دی. دا باید په یاد ولرو چې د صفویانو د واکمنۍ په وخت کې په رسمي توګه 2 پښتون مشران په قندهار کې میرویس خان هوتکی او په هرات کې اسدالله خان ابدالي د سیمې د خلکو رئیسان او مشران په صفت د صفوي د بیلګربیلیانو سره ارتباط لرل. دا خب قندهار کې خب معلوم دی چې پښتون نه دی، مګر وګورئ چې په هرات کې چې حتی اکثریت پښتانه نه دي، مګر پښتانه دومره قدرت درلود چې د هغوی مشري د یو پښتون په لاس کې و، د اسدالله خان ابدالي په لاس. د افغانستان نوم د 18 میلادي پېړۍ په منځنیو کلونو کې کله چې د هېواد سیاسي یووالی د یو افغاني خپلواک دولت په ترڅ کې میسر شو، بالاخره په 19 میلادي پېړۍ کې چې دا دولت مستحکم شو، صورت وموند. اگر چې د افغانستان کلمه او خدا مخکې ول چې په نړۍ کې مشهور و، مګر په رسمي توګه د لومړي ځل لپاره د افغانستان نوم پولیټیکلي توګه موږ په 1982 کال کې د جورج فورستر په کتاب کې ګورو. هغه یو کتاب لري چې وایي چې A journey from Bengal to London to Kashmir, North India, Afghanistan, Persia and Russia. یعنی په خپل کتاب کې د خپل عنوان کې د افغانستان نوم لیکل شوی. دا په 1982 کال کې لیکل شوی، مګر یو 20 کاله مخکې پس د هغې نه دا چاپ شوی. دا په یاد ولرو چې دا او په دې کتاب کې زه دا کتاب لرم، 2 جلدی دي او تاسو کولی شئ کتاب په ګوګل د امازون لارې نه واخلئ. په انګلیسي ژبه ده، ډېر ښه کتاب دی، ډېر معلوماتي کتاب دی. په دې کتاب کې د افغان ملت نوم اخیستی دی. د افغانستان جغرافیه حدود حربیه په زمان کې چاپ نشر کړی. دا کوم کال دی؟ دا هغه کال دی چې تیمورشاه په کابل کې قدرت پاچا و. د کشمیر نه راځي د پېښور له لارې کابل ته، هلته کابل کې څو میاشتې پاتې کېږي او د تیمورشاه د قدرت د پیسې خپل هلته تبدیلوي په کابل کې، او د هغې نه پس د یو قافلې په شا باندې قندهار ته ځي، بیا هرات ته ځي. او دلته په دې کتاب کې یو ډېر مهم بل موضوع راښکاري چې خراسان چېرته و. هغه چې د دې کاروان چې له شیندن نه شمال خواته مخ راګرځي، دی لیکي چې موږ اوس د خراسان په خوا روان یو. دا ډېر مهم خبره.
چې دی د قندهار نه تر شینډنډ پورې راغلی و، مګر نوې لیکلي چې مونږ خراسان کې یو، بلکې هغه وخت کې چې د دې کاروان مخ په شمال دی، که څوک سفر یې کړی وي په قندهار نه هرات ته، د قندهار نه تر شینډنډ پورې دا سړک چې دی غرب ته خواته مخ ده، مګر د شینډنډ نه وروسته دا د شمال خواته تغییر دی لیکي چې اوس موږ خراسان په خواته روان، که د کرونولوژیکي له نظره موږ د افغانستان نوم وګورو چې په کوم کتابو کې ذکر شوی، د چا لخوا نه ذکر شوی. دا په اول کې مونږ وویل چې دا جورج فورستر و چې دا یې ولیکلی و په 1982 کال کې. بیا د هغې نه دا هم ډېر مهم دی چې ډېر خلک دا په نظر کې نه نیسي، یعنې د جورج فورستر کتاب 15 کاله مخکې د مونس سټیوارټ الفنستون سفر چې پېښور ته یې کړی و، هلته یې شاه شجاع سره کتلي و، د هغې نه مخکې. ځکه چې دا ډېر د افغانستان ضد کسان چې دي وایي چې دا مونس سټیوارټ الفنستون و چې د افغانستان نوم یې په دې مملکت باندې پرېښودی و، د هغوی نه مخکې کوم دا خراسان و. مګر موږ وګورو چې د الفنستون 20 کاله مخکې په رسمي توګه دا کتاب موجود دی چې د افغانستان نوم په هغې باندې لیکل شوی او افغانستان دولت ته اشاره شوي او افغانستان ملت ته اشاره شوي، او په خپل کتاب کې الفنستون د جورج فورستر اشاره کوي او د هغې منبع لیکي. په همدې اساس په 1989 کال کې د قاجاري دولت وزیر اعظم چې حاجي ابراهیم په نوم معروف و، یو رسمي مکتوب لیکي، هغه چاته لیکي، هغه د زمانشاه چې په هغه زمان کې په افغانستان کې پاچا و، زمانشاه ته یې لیکي، د هغې صدراعظم ته، او په هغه کې د افغانستان نوم یادي، یعنی د افغانستان ته یې د افغانستان دولت خطاب، دا د قاجار دولت صدراعظم دی. دا په صدیق فرهنګ په کتاب کې چې د افغانستان د آخرو 500 پیړیو په دوران کې دا په هغې کې ذکر شوي. په همدې توګه په 1989 کال کې د شاه زمان وزیر اعظم چې وفادار خان نومېده، په خپل ځواب کې د قاجار صدراعظم ته د افغانستان لخوا ځواب ورکوي او د افغانستان نوم لیکي. د 1805 کال کې د ایران او انګلیس یو عهدنامه امضا شو، په هغه کې د افغانستان نوم رسمي لیکل شوی. او څنګه چې مو وویل په 1880 کال کې الفنستون د افغانستان د هېواد څخه نوم وړي. 1880 کال د کتاب چاپول د چاپېدو کال دی، اگرچې د خپله په 1809 کال کې پېښور ته تللی و، افغانستان ته راغلی. په 1808 کال کې د بریتانوي هند وایسرای د انګلیز او افغان د لومړي جګړې په درشل کې د افغانستان د دولت نوم اخلي. دا هم د میر صدیق فرهنګ په کتاب کې شامل. زه فکر کوم چې په دې وخت کې هم دومره کافي دی. اوس د دوستانو سوالو ته به توجه. بله مننه. مهرباني اکبر صاحب. نه مهرباني لطفا مهرباني. دروند استاد، ډېره مننه ستاسو له ښکلو معلوماتو څخه. زه باور لرم چې
د ډیرو افغانانو به دا ستاسو بحث اورېدلی وي او دا به ډېر ګټور تمام شوی وي. یوه نړۍ مننه درڅخه کومه. اکبري صاحب تاسو د ملګرو پوښتنې واخلئ. مایک ستاسو دی. نه مهرباني هغه لطفا کل د ملګرو پوښتنې تاسو اخلئ. ممتاز صاحب اخلي، هر څوک اخلي. مسج پوښتنه او که نظر لري لنډ نظر ورکړي او استاد به ورته بیا دوه پوښتنو ته یو ځای ځواب ورکړي، دوه ملګرو چې وخت کم ونیسي او ټولو ملګرو ته وخت ورسي. مهرباني. سمه ده. مننه قدرمن اکبري صاحب. زما د دغه په حساب باندې محمد صافی صاحب اول دی. صافی صاحب که تاسو څه پوښتنه لرئ لنډ مهرباني مایک ستاسو. فکر کوم صافی صاحب نشته. هغه د هر څوک چې مایک ولري که مو ورته نوبت ورکړي زه به یم به نه وي تاسې. سمه و بالکل. هر څوک چې پوښتنه لري مایک دې وخوري. سلامونه مې ومنئ. زه به فقط یو بل پسې به نوبت واخلم. مننه کوم، فقط لږ مصروف یم، بېرته راځم تاسو ته. سمه ده قدرمن یو صاحب. پوښتنه وکړم، د هغه به هم سي آیس بریکینګ به هم سي. استاد محترم، دغه د فارس او د افغانستان د دغو ترمنځ د هویت موضوع په دې ساحه کې فارسي امپراتوري لاندې د افغانستان شتون آیا دا معنا درلوده چې افغانستان د فارس برخه و په تاریخي لحاظ باندې؟ او دا بحث بیا بېرته د ژبې په اړه باندې مطرح کېږي چې ولې موږ دغې ته فارسي نه وایو؟ آیا په دې خاطر باندې چې هغه د فارس ژبه نه وه؟ په دغه برخه کې لږ هغه موجود دی. هدف مې دا زما معلومات کافي نه دي که تاسو په دې اړه معلومات ورکړئ چې آیا د افغانستان کې چې غیر پښتانه پښتو تاجک اوسېږي آیا دا فارسیان دي او که نه دي؟ په دې وروستیو کې د فارسي میراث خبره او دا موضوع ډېره خلک برجسته کوي. په دې باره کې تاسو معلومات ورکړئ. سمه ده. مننه. دا مهم سوال دی. د افغانستان په سیمو کې په جغرافیه کې باندې د فارسانو حاکمیت مخکې چې ما وویل د هخامنشیانو لخوا قایم شوی و چې د میلاد مسیح نه 1500 او 600 کاله مخکې دلته راغلي. دا یعنې 2600 کاله مخکې خبره. او د دوی قدرت په 1530 کال کې او په همدغه حدودو کې، یعنې پس د 300 کالو قدرت نه د اسکندر مقدوني لخوا لنګ شو. بیرته دوی دلته قدرت نه درلود. حتی بعضی اشخاص، ما بعضی کتابونه لوستی، بعضی چې دوی حتی د هخامنشیانو یا د کوروش فارسی نبود، مگر مون که قبول کو چې دی فارسی و، ځکه چې د دوی دولت د په انګلیسي کې په جهان کې د پرشین امپایر په نامه معروف دی. او په هغه زمان کې د پرشین امپایر د مصر نه نیولې تر د منځني آسیا د ساحل پورې، یعنې د بلخ او ماورانهر پورې دوام درلود، وسط درلود او تر سیند پورې، د اباسین پورې. مگر د هغې نه پس دا د ګریکو باکتریان دولت لخوا ړنګ شو. دا قدرت د سلوسید چې د اسکندر نه بعد په سوریه کې خپل حکومت جوړ کړو. دا د اسکندر خلیق دي، دا جنرالان دي. یو په مصر کې یو دولت ایجاد کړو، بل په سوریه کې دا سلوسید دي. او دلته په افغانستان کې د ګریکو باکتریان دولت جوړ شو. د هغې سره د فارسانو قدرت د منځه لاړ.
دغه پس ما مخکې ول چې دلته کوشانیان راغلل دلته دا ټول چې راځي لکه یفتلیان کوشانیان ګوپتا خلک دا ټول د شمال نه راځي او یا د جنوب نه راځي شمال شرق نه راځي او د جنوب شمال جنوب نه راځي د چین له خوا نه راځي نه د لویدیځ خوا نه چې فارس پکې موجود دا دوام لري حتی اپ تو د ساسانیانو دوران پورې ځکه حتی اشکانیان وخت کې چې پارتیان مون ورته وایو او دوی د ګوپتا د قدرت په زمان کې پارالل حکومت دولت موازی حکومت دولت په لویدیځ افغانستان کې دوی د خراسان نه دي دا د مناطق دوی ته مون فارس نه ویل نشو دوی اشکانیان د همدې منطقې دي دوی په 300 کاله په فارس باندې حکومت کاوه نه دغه مقابل یعنی نه فارسانو بلکې دا خراسانیانو اشکانیانو پارتیانو چې په فارس باندې حکومت کاوه او د هغوی ژبه په هماغه زمان کې د پارتیان اشکانیانو ژبه پهلوي و او د دوی د ځکه چې دا خلک څه وو دا خلک آتش پرست خلک وو د دوی ژبه مذهبي ژبه ته فارسی ویل کېده فارسیک او فارسیک ویل کېده چې هغه د ننني فارسي چې په ایران کې مشهوره ده دې سره هیڅ ارتباط نه لري دا اشتباه نشي دا بعضی ایرانی ناسیونالیستان دي چې وایي چې دا فارسی په پخوانی فارسی منځني فارسی او اوسنی فارسی تقسیموي دا هیڅ علمي اساس نه لري هغوی غواړي چې د خلکو ته جهان ته داسې وښیي چې فارسی یو تسلسل لري دا نه هخامنشیانو چې دلته قدرت کاوه 2006 سال مخکې د هغوی ژبه ایلامی نه فارسی او نه پارسی نه پهلوي چې ایلامی ژبه د عربو ژبو سره شباهت لري سامی د بحر النهرین د دوی مرکز هم بابل و نننی بغداد مگر دا د اشکانیان پس چې ساسانیان منځته دي د دوی ژبه هم پهلوي و د دوی ژبه پهلوي ساسانی و او دوی هرگز دې ته فارسی نه ویل چې دا فارسی ژبه ده کله چې عربان راغلل عربانو دې پهلوي ژبې چې دا زرتشتي کتابونه پکې لیکل شوي په دې باندې ډېر دا کتابونه یې وسوځول عربان او په پس د 200 کالو کې دا ژبه د منځه لاړ د رواج نه وخت لکه چې په مصر کې محلي ژبه د منځه لاړ عربي شو په دې سیمه کې دا ژبه عربي نشو ځکه چې ایرانیان فارسیانو د خراسان د خلکو ژبه خپل ځان ونیوله او قبول یې کړه هغه ژبه دري ژبه په هماغه زمان کې چې په فارس کې ساسانیان قدرت لرو او پارتیان د پهلوي ژبې په موازات دري ژبه موجود و دري ژبه د سغدي ژبې او د تخاري ژبو نه جوړ شوې ده په مخکې شپېتو کالو کې یو کتیبې پیدا شو په سرخ کوتل کې په افغانستان کې په ایبک کې چې هلته دوی ولوستل چې دا د په دري ژبه لیکل شوي او دا ثابتوي چې دا ژبه په هماغه زمان کې پارالل موجود نو ژبه په ایران کې چې دا اوسنۍ ژبه فارسی ده که تاسو دا فرهنګونه ولرئ یا دیکشنري د حیم ایرانی دیکشنري یا ده خدا یا موین که دا په دیکشنرو کې وګورئ چې دري څه معنا ورکوي
هلته د دري په مقابل کې لیکل شوي دري هغه ژبه وه چې د عربانو د راتلو نه پس 200 کال نه پس په ایران کې خلک خپل ژبه ومنله او د ننني فارسي ته تبدیل شو. خو دا د ژبې خبره وه. بل سوال څه و؟ ما ویل دغه نژادونه دلته چې دي طبعا فارسي خو نژاد نه و، خو لیکن د هویت په نه اوکې پوه شوم. نه په دې باره کې پخوا خو افواهي خبرې وي. خلکو فکر کوي چې دا په افغانستان کې دا فارسیوان ویل کېږي او پښتو ژبې ته پښتانه ویل کېږي، یعنې تاجکان ته فارسیوان هم ویل کېږي. دا ځکه چې په ایران کې دا ژبه چې دري لاړ ورته ایرانیانو د هغه مذهبي فارسیک په نامه مشهور کړ او د هغه نوم یې ورباندې کېښود. او همچنان هغه چې د فارس خلک غواړي چې خپل ناسیونالیستي د احساساتو په اساس خپل ژبې ته فارسي ووایي. او موږ په یاد ولرو چې پس د هغې نه چې ساسانیان د منځ راغلل او عربان راغلل، د صفوي حکومت نه را په دې خوا دا فارسان بیرته په افغانستان تر قندهار پورې حکومت ایجاد کړ. او دا ژبه چې هغوی ځان ته فارسي ویل بیرته په افغانستان کې د دې سیمو کې په فارسي معروف شو. که څوک فکر کوي چې څنګه دري فارسي باندې بدل شو، یعنی معنای نوم یې دلیل یې دا دی چې دلته 200 کال دپاره صفویانو حکومت کوو که نه. خو د دې او ډېرو دا خراساني فرهنګ په اساس دلته فارسي په نامه معروف و. مګر فارسان تاجکان نه دي، یعنې تاجکان فارسان نه دي. دا ډېرو تاجکانو ته عجیبه خبره وه، مګر اوس په علمي توګه دا ثابت شوې ده. لکه چې اوس مونږ ژنټیک علم لرو، مونږ ډي ان اې پلټنې کوو. آخري ډي ان اې ریسرچونه چې شوي دي د افغانستان خلکو په منځ کې او د شمالي هند په منځ کې او د ایران او د منځني اسیا په خلکو کې، دا ثابتوي چې پښتانه او تاجکان چې دي دا دواړه یو بنسټ لري، یو وینه لري. او دا وینه فارس سره هیڅ ارتباط نه لري، یعنې ډېر ارتباط نه لري. کوم فیصدي به ارتباط موجود وي، مګر دې ارتباط د دې دواړو قومونو وینې د شمالي هندوستان د قومونو سره دی، د کشمیر سره، د پنجاب سره، د افغانانو په دې سیمو کې سره دی، نه د فارسانو سره او نه د منځني اسیا د خلکو سره. او برعکس د افغان هزارگان چې دي او ترکتواران چې دي، ازبکان دي، ترکمنان، دا خلک ارتباط لري د وینې لخوا د منځني اسیا او فارسان سره نږدې، نه د افغانستان تاجکان او افغانستان پښتانه. او حبیبي په خپل کتاب کې لیکي چې دا تاجکان دا خو ما پخواني دادیکان دي چې د پښتنو یو شاخه و په دې سیمه کې. او سو دوی د محل خلک دي، مګر په پورته 200 کالو کې ډېر خلک راغلي دي، تاجکستان او ازبکستان ته، ځکه چې دا جنګونه انقلابونه وشو په روسیه کې، تزاري او کمونیستي انقلابونه دا فتحې دا ډېر خلک واوښتل او موږ جریان نه دې خواته راغلل. دا زیات افغان ترکمنان چې دي او ازبکان چې دي او تاجکان په شمال کې دا د منځني اسیا نه د آمو دریا نه د تزاري روسانو د حملو په اثر
او د کمونیستي کودتا انقلاب لبعد دوی راغلل دې سیمو ته او د دوی نفوذ زیات شو. نو په علمي توګه د افغان تاجکان فارسان بازماندگان نه دي، بلکې د همدې سیمو خلک دي. امید ده چې دا ځواب کافي. مننه استاد، خدای دې ډېر لره. نوبت د صدیقي صاحب د صدیقي صاحب مخکې مایک وخوځو، څه سوال لري مهرباني. ډاکټر کمال استاد څخه محترم زه 20 دقیقې وخت لرم. استاد ډیره مننه او ډیر پوره معلومات د توضیحات د تاریخ په اوږدو کې ورکړه. یوه پوښتنه چې موږ هر وخت ورسره مخامخ کیږو په دې اوسنیو جریاناتو کې، دغه د هزاره ورونو تاریخچې ته که لږ نظر چې دوی رښتیا هم له کوم ځایه راغلي دي، دوی څومره وخت کېږي په دې خاوره کې مېشت دي، آیا بامیان او دغه ځمکې رښتیا هم د دوی اصلي ټاټوبی ده او که نه؟ مننه. محترم په دې باره کې ډېر معلومات موجود نه دي. د خپل هزارهګانو د منابعو باندې که موږ کتنه وکړو، دوی په خپل منځ کې هم یو متفق النظر په دې باره کې نه دي. ډېر مختلف تیوریګان په دې کې موجود. بعضې خلک وایي چې دا هزارهګانو د ایلخانان د حکومت چې په ایران کې قدرت و د مغولانو د هغوی برخه وه چې پس د هغې نه چې په ایران کې دا ایلخانان ماتې وخوړه، دوی دې سیمو ته کوچ وکړ. دغه ژنتیکي څېړنې چې ما مخکې وویل، دا یوه څېړنه په د پورتسموث په پوهنتون کې شوې چې په انګلستان کې موقعیت لري، او استاد یې هغه معروف استاد یې هم یو ایراني استاد دی، هغه کړې ده د هغې تر مشرۍ. هغه داسې ښیي چې د هزارهګانو وینه ډېر نږدې ده د مغولانو د مغولستان د خلکو وینې سره. یعنې په ژنتیکي لحاظ هزارهګان نه پښتانه سره ډېر ارتباط لري نه تاجکان سره، مګر ارتباطات لري ازبکانو، ترکمنانو، قزاقانو سره، او مګر زیاترین ارتباط او موجود د مغولستان د مغولو سره. نو د دې نه ښکاره کېږي چې دا خلک دلته مهاجر شوي دي. دا د دې هېواد محلي خلک دي. دا دومره معلومات وویلی شم په دې وخت کې. ډېره مننه. صافی صاحب ستاسو نوبت دی، مهرباني وکړئ. مننه کوم. بیا هم سلامونه خالدي صاحب ته او تاسې ټولو وروڼو خویندو ته. خالدي صاحب پوښتنې خو ما سره ډېرې دي، خو د وخت په کمښت سره به خپله پوښتنه دې شروع کړم چې دغه موږ 15,000 کاله تاریخ چې ویو، دا موږ د دې مبدا د کوم ځای نه په 15,000 کالو باندې موږ حسابوو ځان دپاره؟ ځکه که رسم الخط ته موږ وګورو نو 2,500 کاله مخکې رسم الخط شروع شوی دی په دغه کې، په که مصر نه دغه وکړو، نو دا 15,000 کاله مخکې تاریخ زموږ په کوم حساب باندې موثق راتللی شي؟ دا د یو خبره. بله خبره چې موږ ورسره ډېر مخامخ یي او لږ ما سره مبهمه ده، هغه د خراسان موضوع ده، چې د خراسان موضوع په دغه کې په یعنې موږ د عراق نه د میسوپوټیمیا یا د هغه نه اخوا ده د اولنی سرحد د کوم ځای نه شروع کېږي او تر دې خوا تر کوم ځای پورې راځي؟ دغه 2 سرحدونه یې ما ته نه دي معلوم. درېیمه پوښتنه ما سره خو هغه بیا نوبت ته پرېږدم، د پنجدې موضوع خو هغه د وخت په ضرورت باندې خالد صاحب مهرباني.
ما مخکې ویل چې مونږ ته په لیک کې چې پاتې دی د یوناني محققینو مورخینو یادداشتونه دي چې د 1510 کال د میلاد مخکې نه تر اوسه پورې دی چې اوس مونږ لرو 2021 چې دا مونږ 1510 هم پکې اضافه کړو دا کېږي 2510 کال چې مونږ هلته چې لیک لرو چې د دې سیمې په اوضاع باندې خبرې شوي مګر د هغې نه مخکې مونږ یو بل دوه کتاب لرو یو کتاب چې دا د اوستا کتاب دی د زردشتیانو اوستا کتاب دی او بل کتاب دا ریگ ویدا دی ریگ ویدا د هندوانو مذهبي کتاب ویل کېږي چې ریگ ویدا اصلا د افغانستان یعنی د شمال سیمو شمال ختیځ سیمو د بدخشان په دې سیمو کې دا خلک اوسېدل او بیا دوی کوچ وکړ لاړو کشمیر خواته او شمال هندوستان ته او دا خپل قصې ځان سره بوتله دوی هلته او په شمالي هند کې دا قصې پس بیا په یو متن راغی په سرودونو کې او په قصو په بیتونو کې او دا ولیکل شو او د کتاب د ریگ ویدا کتاب مثلا ریگ ویدا کتاب په سانسکریت لیکل شوی ډېر معروف کتاب دی ډېر ښه کتاب دی هغه په هغه کتاب کې د اووه سیندونو نومونه اخیستل کېږي چې په اووه سیندونو کې د آمو سیند د کنړ سیند نوم اخیستل کېږي د کابل سیند نوم اخیستل کېږي د اباسین دا سیند نوم پکې دی د هلمند سیند پکې نوم دی او داسې نوم او د دې خلکو په باره کې خبرې کېږي او د آریا کلمه او آریانا کلمه په دې کتاب کې لیکل شوی آریا او آریانا دواړه دا کلمې آریا په دې کتاب کې راغلي دي آریانا نه آریا بلکې آریو راغلي په دې کتاب کې او د آریایي خلکو موضوع دلته د دې کتاب نه اخیستل د دې کتاب قدامت در 15,000 پورې او 6,000 پورې رسید یعنی د سرودونو قدامت او مګر دا ټول شفاهي دي او دا هغه وخت چې انګلیسانو راغی په هند کې دا د سانسکریت دا چاپ شو او معروف شو همداراز د اوستا کتاب چې دا 2000 کال قدامت لري یعنی د میلاد نه مخکې قدامت لري په دې کې د آریا کلمه راځي د آریو کلمه راځي او د اووه ښارونو نومونه اخیستل کېږي چې هغې ته د آریایي ښارونو او هرومزدایي ښارونو نومونه ورکوي کېږي په هغې کې کابل دی په هغې کې غزني دی په هغې کې لوګر راغلی په هغې کې پېښور راغلی په هغې کې بلخ دی په هغې کې هرات دی او داسې نور یعنې دولس ښارونه چې وایي چې دا د آریو دا خلک کوچ کوي دغه ښارونو ته ځي یعنې دا هم شفاهي تاریخ و مګر د اشکانیانو په وخت کې دا ولیکل شو د پارتي د پهلوي اشکاني په ژبه دا کتاب جوړ شو او دا کتاب مجبور او دا د زرتشتیانو مذهبي کتاب یعنی د دو کتابو په اساس مونږ وایو چې د دې سیمې خلک 15,000 او 6,000 قدامت دا موضوع ده بل موضوع د خراسان په د نوم خراسان نوم د کوشانیانو لخوا ذکر شوی یا په قصو کې
او بیا وایي کله چې په ایران کې ساسانیان حکومت کولو، د ساسانیانو یو ولایت چې خراسان دی، چې دغه اوس موجوده ترکمنستان چې دی د دې خراسان مرکزیت دی، او هغه د هرات نه نیولې د فاریاب نه نیولې تر اشقابات پورې، او در دی ایران د خراسان شمالی و خراسان جنوبی او د پورې، یعنی تر سیستان پورې او تر شیندن پورې په دغه ځایونه پکې و. دا په جغرافیو توګه دغه منطقه خراسان. د صفویانو په وخت کې یو معروف نقشه موجود دی. دا نقشه د جرمنان لخوا رسم شوی. دا ما په خپل کتاب کې نشر کړی دی دا نقشه. دا یو کارتوګرافران د جرمني د جرمن کارتوګرافان د دې د صفویانو د حکومت لخوا اجیر شوي وو چې دا د دوی سیمې نقشه کړي. د دوی په خپلو په دې نقشه کې خراسان لیدل کېږي. همدغه منطقې چې ما وویل دا د خراسان په نومه په دې نقشه کې موجود، یعنی په رسمي توګه خراسان همدغه منطقې دي چې ما بله کومه منطقه خراسان نشته. یعنی تاجیکستان خو نشي راتللی؟ نه، تاجیکستان پکې شامل نه دي. تاجیکستان پکې شامل نه دي. د ازبک یعنی خراسان یک بل شی هست. د ماوران د آمو دریان نه شمال سیمې په خراسان کې شامل نه. بعضې خلک وایي مګر دا مثلا د سامانیانو په وخت کې خراسان د جنوب د آمو دریا و غرب سیمې شمال ماوران نه، مګر کله چې دا دواړه سیمې د یو پاچا قدرت تر منځته راځي، سامانیانو په وخت کې د نوح سامانی په وخت کې دوی وایي خراسان، ځکه چې خراسان نور معروف و په کتابو کې راځي چې دا خراسان دوی تاجیکستان په هغه کې شاملوي، مګر اصلا نه و شامل پاکستان تاجیکستان. یعنی په ډېر بل شی تاسو ته وایم، کله چې هارون الرشید د مرو نه حکومت کوو، مرو د خراسان مرکز، مرو اوس د هرات نه چې تاسو شمال لاړ شئ ترکمنستان کې موقعیت دی. دا لوی ښار مرو نه او نیشاپور د عسکري قشله و، مرو دا د خراسان مرکز. دوی خپل ختیځ قدرت ته خراسان وایي، خراسان حکومت. مګر کله چې هارون الرشید خپل زامن والیان مقرروي، هغه خراسان ته یو لیږي، یو نه شخص لیږي، کابلستان ته بل نفر لیږي، بغداد ته بل لیږي، ماورالنهر ته بل نفر لیږي، همچنان سیستان ته او نور ځایو ته. پس په دې دا معلومیږي چې د خراسان چې والی و، هغه دغه مناطق دی چې اوس په دې صفویانو په نقشه کې راغلی. یعنی د خراسان والی بیل و د کابل والی بیل د هارون الرشید په وخت. دا ټول د دې زامن په دې مناطق. بس خالي صاحب دلته په دې حساب باندې قندهار، بلوچستان او زمونږ یو هغه وخت زابلستان که په نظر کې ونیسو، دا دی نو ولې وایي چې د جنوبي خراسان او شمالي خراسان په دې کې خو ستاسو د نظر په نه دا اراکوزیا، دا منطقه اراکوزیا دا خراسان نه. خراسان د شیندن نه جنوب نه رسید. دلته د هغې نه وروسته دا ټول سیستان و، نیمروز، فراه، سیستان سیستان د زابل نه شروع کېږي، د زاهدان نه راځي، د قندهار نږدې ته هلمند پورې دا سیستان و.
دقیقا بیتر تو اراکوزیا او دین شمال تا تو دا غربستانو دا بامیان نور منطق بکشم غربستان او کابلستان په خپل نوم یو کابلستان او که تاسو په بل په ډېر پخواني زمانو کې ګندهارا نوم اوریدلی وي ګندهارا په خراسان کې شامل و ګندهارا د اوسنۍ پختونخوا ایالت دی چې په هغې کې اوس کابل هم شامل و او ننګرهار کونړ او لغمان هم پکې شامل و او ټول د اباسین غرب منطقې دا ټول پکې شامل دي. مننه کوم خالد صاحب بیا وخت به ګورو به پښتنه شته مهرباني. استاد محترم که دغه پوښتنو ته لږ لږ ځوابونه ورکړئ فکر کوم ملګري به ډېر تاسو وویل چې تاسو وخت نه لرئ او که وخت لرئ بیا زه بخښنه غواړم د یوه لنډه پوښتنه د همدې اړوند دغه د احمدشاه بابا ځان ته خراسان شاه ویلی دی دا هدف یې څه شی وایي فقط د قلمرو یوه برخه یې هدف و که ټول قلمرو هدف؟ نه احمدشاه بابا په خپله نه دی چې د خراسان شه نور خلکو هغې ته اشاره کول چې دا د خراسان ځکه چې هغه خو خلک باید یو ساحې ته یو شی نوم ورکړي که نه هغه وخت کې خو افغانستان نوم نه و معروف د افغانستان د حکومت ماهیت هم ډېر مشهور شوی نه و د دې خاطره د خراسان نوم بدبختي دا و چې په هندوستان کې دا ټول غربي مناطق د خراسان ویل کېده په هندوستان کې دوی بل نوم نه پیژنده دوی ویل چې دا خراسان دی دا په اشتباه سره دوی په خراسان د دوی د خبرونو نه انګلیسانو هم دا اخیستی و او نور خلکو اجازه من یک سوال دارم آقای نور از شما یک دقیقه است یک دقیقه بسیار کوتاه برادر محترم اگر قبلا شما گفتی که یعنی تاجیک‌ها یکی از شاخه‌های قوم افغان است اگر او رقم است یعنی قدامت منظور شما یزدی است که قدامت برادرای افغان ما زیادتر از تاجیک‌هاست اگر است چطور ما مثلا نه یک آثار کتبی یافت میکنیم نه یک کتیبه تاریخی یافت میکنیم قبل از 200 سال از برادرای افغان ما هیچ چیزی یافت نمیشه اصلا نه کتیبه نوشتاری نه آثار باستانی چیزی یافت نمیشه جواب من سوال من جواب من گوش کن من نگفتم تاجیکا یک شاه ادوا جدا شده گفتم عبدالحی حبیبی در یک جای نشته میکنه که دادیکایی که در تاریخ آمده همون تاجیکا هستن یا یکی از شاخه‌های پشتون هستن ولی من نگفتم که یا بعد از تاجیکا پشتون ها ایجاد شدن برعکس مطالعات ژنتیکی که صورت گرفته بین تاجیکا و پشتون ها نشان میده که این دو مردم 12,000 سال از 12,000 سال به این طرف در این مناطق زندگی میکنن یعنی هم تاجیکا هم پشتون ها از 12,000 سال تا به این طرف در این مناطقی که فعلا هم پشتون نشین است تاجیک نشین است در افغانستان زندگی میکنن اجازه است من یک سوال کنم بفرمایید خب ما در اون بحث‌های تاریخیتون بخی درست هیچ شکی نیست که شما آدم تاریخ‌دان هستین سوال من ایست ببینید شما بحث ژنتیکی را مطرح کردین علم ژنتیک بسیار نو است ژنتیک انسان تا بار تشخیص نمیتونه 99% نمیتونه تشخیص بده که افریقایی استی ولی میفهمم درسته خب این تاجیک هستی روس هستی انگلیس هست شما از کدام معیار میبینید که ژنتیک تشخیص کرده که اینی خونش تاجیک هست ایش ازبک هست یا بسیار ساده اجازه بدین سوال من چیز کنم تاخیر کنم علم ژنتیک 99% ژن انسان چی اگه حساب اسلامیش هم بگویی با آدم هوا چی از حساب تکاملی یک سلولی دم تا حالی تشخیص نداده که من نور تقصیر با اینی
آقای نور یا با یک آدمی روس یا یک آدمی کانادایی فرق داریم. آقا اجازه شما بدید من از 5 دقیقه وقت دارم، من پادشاه اجابه بتم. پشتونا را اجازه نفهمید بدید که من اجابه بتم. من بعضی که من 5 دقیقه وقت دارم. گوش بگیر همیان یا میدونی بکنه مایک ور کمی بندوي کات یا ما چوي دا کار مکوي. گوش نه بگیرید په لوی لاس تاجیک و پښتنو ترمنځ محترم گوش بگیم ایجاب مره احترام نکنید. امی چند نفری که فعلا دمی جلسه ما شما اشتراک داره، هم پشتون هستن، هم تاجیک هستن، هم ازبک، هم هزاره. اگه یا نامه خود نشته کنن و بگن که ما از کدام قوم هستیم، درست؟ یا بعدا یک استاد ژنتیک به نمونه های از یار بگیره، دی ان ای از یار مطالعه کنه. خب میفهمه که این خون تاجیک است، این خون پشتون است، این هزاره است. این چی میکنه یاره؟ من همین سوالا میگم نمیفهم اینا. اجازه بدید پیبت کنم، اجازه بدید دیگه. خب اینه میخونه میگیره و دفعش شده شد اینی خونه از مزاداره گرفتیم، اینی از پشتون گرفتیم. اینی چی میکنه با خونه دیگه قوم چیز میکنه، مقایسه میکنه، با فارسا مقایسه میکنه، با مغول مقایسه میکنه، با اروپایا مقایسه، با مصریا، با عربا دیگه. میبینه با کدومش شباهت داره کروموزوم های با هر کدامش که کروموزوم ها از یا مشابهت داشت، میگه که با اینی رقم فیصد 20% مشابهت داره، این با اینی 50% مشابهت، با اینی 10%. استاد دیوانی وقت مزای کوه، استاد دیوانی وقت مزای کوه دی خلکو باندې. خب این سوال شما ببینید آقای باش موش دیوانی بیخی وقت مزای کوه دا یو نه نو پښتنو ته خو باید جواب ورکړل شي. ولې دا سوال مداسه ما کړی نه ما کولی نه ما سوال ما پس گرفتم که شما نمیشه راست میگم میگم که بسیار با معذرت نه ما بسیار معذرت میخوام. ما آدم سوالش صحیح بود گپ شما سید. ببینید همین تخصیص من بشناسم. سلام خدمت شما. همین تخصیص آدم بسیار ملی است. من از 12 سال این آدم بشناسم. کوشش کنیم ما برادرای ما به کسی اتهام نبندیم. جناب عطای تقصیر من 12 سال میشناسیم. یک شخصیت کاملا ملی است. شما از زبان از آدم شما هیچ راه یا جانم لطفا این شخصیت کشی نشه کسی را پایین اندازه لطفا. من حیث ما مدیریتور ما از معذرت بخوایم مرکز که نقطه این بحث علمی است. هر کس حق داره سوال کنه. استاد ببخشید معذرت میخوایم محترم. من میره جواب دادم، از لحاظ علمی جواب دادم که در غیر علم ژنتیک از کلکین پرتی میتره با اینکه بدر نمیخوره دیگه. خود دلیل ژنتیک چرا آمید؟ همین مطالعات ژنتیکی نمیست که منشأ انسان ها رو پیدا کنه که کی از کجاست اصلا منشأش و درجات و فیصدی های مختلف. برادر وقتی ما تمام شد ما باید نواسی خود ببرم به بسکتبال. میگم من از تمامتون معذرت میخوایم که اگه فرصت دیگه میگیرین که من جواب میتونم معذر هستم. مثلا فردا صبح بریم. بله پختنه ده ذهن کې یو کوچنی پختنه ده. هغه ډاکټر استاد دغه د پکتیا پکتویس اصطلاحات په کوم وخت کې د سیمې ته کارول شي؟ پکتویس، پکتیکا، پکتیا، پکتویس په نامه باندې دغسې اصطلاحات څو وخت او چېرته ریفرنس لري او په کوم وخت کې ریفرنسونه د ریګویدا کې ده د ما که د هندوانو د معروف کتاب کې ده. ډېره مننه. مهرباني. خدای پامان. استاد محترم ډېره زیاته مننه. بل هفته به هم د شنبې په ورځ باندې همدا بحث ولرو. بیا په اوله کې په 20 دقیقو کې دغه سوالونه چې په دوه بحث کې وو هغه به ځواب کې بیا په نوې موضوع باندې راشو. د ټولو ګډونوالو نه زیاته ډېره زیاته مننه. استاد ما یوه پوښتنه درلوده که اجازه وي په داخله کې په تګ کې دغه ریګویدا څلور ټوکې دي دا د هندوانو کتابونه نه دي دا د آریایانو دي وروسته دا د هندوانو سره پاتې دي دا د آریایانو تاریخ دی. دغه یو تصحیح مې غوښته که استاد نه تصحیح نه ده. اصلا د آریایان خود خپل آریایان چې دي دغه خپل ساختگی کلمه ده. سو دا خپل یو بحث دی لوړ بحث دی. مونږ د آریایانو په نامه کوم نژاد نه پیژنو. مونږ ورته نوم ورکوو چې دا خلک آریایي. پروګرام
زمونږ دا پروګرام مخکې نورم روان دی د خیر د یکشنبې په ورځ د زمونږ یکشنبې او ستاسو د شنبې ورځ د چا چې څه پوښتنې په هماغې کې به مطرح کړو. استاد به اجازه ورته ورکړو چې استاد لاړ شي. او ډېره مننه استاده چې رالې، زمونږ بلنه دې ومنله. خدای دې آباد لره، ژوندی اوسې. ډېره مننه. استاد کورم آباد، مننه، ښه وخت ولرئ. دوستانو بحث ته تاسو که ادامه ورکوئ دلته هم کېږي او که بل روم جوړوئ هم کېږي، خو د استاد په دې وخت کې ځي او لطفا نورې پوښتنې مو بل وار دپاره وساتئ. مننه.